مایکروسافت دا یوه کمپنی ده سافټویر تولیدوي سافټویر صحیح شوه د شارټکټ دی ایم ایس صحیح شوه لکه موږ یو چې ایم ایس ورډ یعنی مایکروسافت ورډ صحیح شوه ایم ایس ایکسل یعنی مایکروسافت ایکسل دغه مایکروسافت کمپنی د په 1915 کې د بیل ګیټس او پاول ایلن دا دوه ملګري وو په امریکا کې دغه جوړه کړه خو اوس دغه مشر بیل ګیټس دی صحیح شوه چې د نړۍ د شتمنو خلکو له ډلې ده دغه مایکروسافت کمپنی بېلابېل سافټویرونه وړاندې کوي ټولنې ته چې هغې نه یوه وینډوز ده موږ ویلی شو ایم ایس وینډوز یعنې د موږ چې کمپیوټر کې سیستم سافټویر انسټالوو دا مایکروسافت کمپنۍ جوړ کړی دی دا خبرې موږ ته په درد نه خوري خو یو پکیج چې مایکروسافت کمپنۍ وړاندې کوي هغه آفیس پروګرام یا دفتري پروګرامونه دي چې هر یوه کمپیوټر کار ته په یوه نه یوه شکل که هغه ډیزاینر دی که هغه په راډیو کې دی که هغه په دفتر کې دی که هغه په مؤسسه کې دی ورته په کور دي دغه دفتري پروګرامونه دغه دفتري پروګرامونو له ډلې څخه موږ پیژنو ایم ایس ایکسل ایم ایس ورډ ایم ایس پاور پوینټ ایم ایس اکسس ایم ایس آوټلوک ایم ایس ون نوٹ او ایټسټرا دغه یو پکیج دی په اصطلاح یو ګروپ دی د پروګرامونو چې مایکروسافت کمپنۍ وړاندې کوي او دې ګروپ ته آفیس پروګرامونه یایي صحیح شوه مهرباني دې ګروپ نه موږ یایو دغه درې مهم او ډیر کاریدونکي پروګرامونه ایم ایس ایکسل ایم ایس ورډ ایم ایس پاور پوینټ ایم ایس ایکسل د اکاونټینګ لپاره کارېږي اکاونټینګ څه معنا محاسبه په صرافي کې په دکان کې په بانک کې او په نورو مالي ورډ دا د بوک د کتابونو لپاره کارېږي صحیح شوه لکه مثلا کتاب مجله اخبار راپور مکتوب ایټسټرا صحیح شوه عرضه او پیشنهاد او وړاندیز دې موضوعات لپاره کارېږي نو دا دواړه موږ ته مهم دي بل ایم ایس پاور پوینټ دا د سلایډ پریزنټیشن لپاره کارېږي صحیح شوه د وړاندې کولو لپاره د درسونو د وړاندې کولو لپاره خو دغه پروګرامونه موږ انتخاب کړي دي چې په دغه کلاس کې موږ دغه نه په اصطلاح کور وکړو خو تاسو بیا چې درې پروګرامونه هغه په 2 میاشتو کې ضمیمه د نورو ډیرو مسایلو سره امکان نه لري مخکې مې هم تیلی دي چې موږ هغه شیونه تدریسوو چې تاسو ته په کور ورځي نن ورځې موږ ایم ایس ورډ د چی لپاره کارېږي د کتابونو د مجلو مکتوبونو عریضو خطونو یعنی په مجموع کې د لیکنې لپاره هر څوک چې یوه لیکنه کوي په کمپیوټر کې نو باید دی چې په چیرته وکړي ایم ایس ورډ کې وکړي صحیح لیکنه په ډېرو پروګرامو کې شي خو لیکنې اصول چې ټول کمانډونه لري هغه ایم ایس ورډ لري ایم ایس ورډ څه ډول خلاص کو لاس طریقې دي چې باید خلاص کو یوه طریقه یایو تاسو پیژنئ یو بټن په کمپیوټر کې چې هغې ته وینډوز بټن یایي شته که نه کیبورډ کې وینډوز پلس آر چیر منځته کوي رن صحیح شوه وینډوز پلس آر رنر منځته کوي صحیح شوه او په دې رن دغه سرچ بار کې به مونږ لیکو وین ورډ صحیح شوه وین ورډ به لیکو چې به لیکو خلاص نشو بس هم دغه طریقه وین ورډ دا خبره حتما د سره ځا کوي کله چې موږ تاسې کمپیوټر کې ورډ پروګرام خلاصوو نو ورډ نه ورته لیکو وین ورډ ورته لیکو صحیح شوه په سرچ کې دته ایکزی فایل یې لیکيږي
په دې نه خلاصېږي او دغه سر چیرته وي دغه په رن کې وي رن کې او رن چیرته وي رن په وینډوز بټن پلس آر دا موضوعاتونه خو پیږي که نه دغه چې پریس کې رن به وشي او په رن کې به وین ورډ ولیکي او انټر وکړي خبره خلاصه دو نوره طریقې نه یو یوه خبره یو سړی دی مثلا موږ تاسې په دا اونۍ کې ټول ورډ یایو که نه نو موږ هر وخت رن لیکو رن کې وین ورډ لیکو دا موږ نه یو څه سن یو واخ اضافه وخلي د دې دپاره چې موږ د رن کې د وین ورډ نه خلاص شو په دې ټاسک بار کې چې کله خلاص شي رایټ کلیک وکړو دلته پین دس پروګرام ټو ټاسک بار دغه د منځنی اپشن وایو دا د ستنې والا اپشن دا کلیک کا دا چې کلوز کې یا کمپیوټر بان کې یا کمپیوټر نه بیټري وکړو کې هر وخت به تاسو په ټاسک بار کې دغه ورډ پروګرام چې وي میخ شوی وي په اصطلاح پین شوی وي په موضوع پوه شوئ نو هم رن نه خلاصي هم ټاسک بار هغه نه خلاصي د وین ورډ نه موضوع پوه شوئ دغه صحیح برا اوس موږ په د وین ورډ کې د انټرفیس برخه یو انټرفیس چې دی دا مخې مخپاڼه د موږ چې کله وین ورډ خلاص کو دا مخه مخ چې وینو دا د ورډ پروګرام انټرفیس دی دغه صفحه یا دغه انټرفیس موږ باید زده کړو چې د نومونه چې دي صحیح شوه په دې کې یو ټایټل بار سره کوم ته وي ټایټل بار ټایټل یا عنوان ته دغه ځکه عنوان موږ لیکو خو کله چې تاسو یو ډاکومنټ د ورډ فایل ته ځئ ډاکومنټ کله چې تاسو یو ډاکومنټ خلاص کړئ بیا تاسو نه پیږئ چې دا ډاکومنټ د چی په نوم وو داسې کې ټایټل بار کسئ ښه لکه مثلا دا اوس سیو کوم زه فایل ته سیو تر ځم ډیسکټاپ ته دې ته نوم ورکوم چې مخپاڼه دغه ځکه ولا لیکل شول مخپاڼه ډاټ ډي او سی ایکس یعنی ډاکومنټ صحیح شوه ورډ پروګرام دی ټایټل بار خو مو پیژندو که نه کیپشن بټن دا پیژنئ دغه کلوز ریسټور ډاون مینیمایز د درو بټنو ته کیپشن بټن یایي دا فقط د سره زده کوئ ذهن کې صحیح شوه بل چې د ټیبونه صحیح شوه ټیبونه دا ټیبونه دي هوم انزرټ ډیزاین لیاوټ دې ته مینو نه لګېږي هوم مینو میلینګ مینو صحیح شوه دا ټیب دي صحیح شو موضوع پوه شوئ هوم انزرټ ایٹسیټرا بل ریبن دی ریبن یای دغه ساحې ته دا چې دا هایډ شو وملیده ډبل کلیک مې په وکړو چې دا شو دې ته ریبن یای دا خړه کرښه چې د کمانډونه به برېښي صحیح شو دا ریبن دی بل ته یې ګروپونه که تاسو فکر وکړئ کله چې موږ یو ټیپ کلیک کوو بیا په دې ټیپ کې دا خړې کرښې وینئ دغه خړه کرښه په دې معنی چې د ترمنځ یو ګروپ واقع دی په موضوع پوه شوئ اوس دا ویل یایو دغه نومونه ویل یایو څه فایده دا چې تاسو یو کمانډ پته او ریفرنس دا نه کوئ تاسو نشئ کړای چې بل سړی په پوه کوئ او یا خپله ستونزه یې چاته وضیحه کوئ فرض که تاسو یوه لیکنه کوئ یو کمانډ اپلای کولو ته اړتیا لرئ یو چاته زنګولو یو استوز ته یو کمپیوټر کار ته هغې ته د موضوع ښیئ هغه تاسو ته ریفرنس درکوي چې لوډ شه هوم ټیپ ته په هوم ټیپ کې مثلا فونټ ګروپ ته او په فونټ ګروپ کې مثلا بولټ آپشن ده دا اوس پته دو تر هغې چې ته دغه موقعیتونه ونه وینې دا پته نه هم نه پوهېږي خبره پوه شوې نو د دې لپاره د کمانډونه دغه نومونه ضرور دي چې ته یوه چا ته پته ورکړی شي او بل چا په پته پوه شي په موضوع پوه شوې ګروپ نه پوه شوئ
کمانډز کمانډونه په کمپیوټر کې تاسو لکه نوم وریدلی چې دا یو کمانډ دی کله چې یو کلیک لکه مثلا دې ته سور رنګ ورکوم خو کلیک کا سور رنګ ورغلو که نه دې ته کمانډ یایي چې په کلیک سره کماندو اجرا کړي لکه مثلا دا لږ بولټ کوم کمانډ اجرا شو دا انډرلاین کوم کمانډ اجرا شو صحیح شوه بل دی options optionونه ترتیبات پهلوانه خوب نه کې دغه پیلا دې نه ورځوم زده کړې ته راغلی که ارام ته پېښتنه دې نه کوم که حال دې نه کړی به وایم ترتیبات هغه کمانډونو ته یایي چې کله موږ یو کلیک وکړو په کلیک سره کمانډ اجرا نه شي نور څه ترتیبات راوړوي لکه د بیلګې په توګه ښه لکه مثلا موږ دغه دغې ته آوټلاین ورکوو آوټلاین نه معنی چې بدیاني د لیکل مثلا سره شي یا زیړ شي شاوخوا سرحد دې ته آوټلاین ورکوو دغه د آوټلاین د آپشن دی کلیک کا آوټلاین ورغلو نه که نه آپشن یې وروړولو یو آپشن یو ترتیبات چیک مثلا دغه آپشن په موضوع پوه شوئ کمانډ او آپشن یکي وه خبره ده فقط لږ توپیر دی دوړ دی چې کمانډ یا دوړ دی چې آپشن ستونزه نشته خو فقط دې په خاطر مې ته ووایي چې تاسې دا کنسپټ لږ جوړ شي صحیح شو بل چې دی هغه رولر دی رولر خو پېژنئ خطکش که نه دغه خطکش دی چې موږ ته انچ معلوموي یو انچ دې ځپره بل انچ دې ځپره بل انچ دې ځپره صحیح شوه بل موږ لرو سکرول بار دې ته یایي پاڼې کته کا پورته کا د پاڼې د ښکته کولو او پورته کولو آپشن سکرول بار دی بل موږ سټاټس بار لرو د معلوماتو ساحه د ډاکومنټ پهلوانه ډاکومنټ هغه فایل دی چې په ورډ کې یو څه سیو شوی وي صحیح شوه دا ډاکومنټ دی ښه دا چې موږ سیو کړو دا ډاکومنټ دی نور انګلیسي معنا سې ما ګرځئ موږ په کمپیوټر کې ځینې اصطلاحات لرو شیټ وربوک پریزنټیشن سلایډ دا هر پروګرام یو شای چې سیو کې هر پروګرام نوم وخولي ورډ پروګرام شای چې سیو کو موږ څه ته یو ډاکومنټ صحیح شوه پی ډي اف کې چې سیو کو دی چې پی ډي اف په ایکسل کې سیو کو دی چې وربوک که په پاور پوینټ کې سیو کو دی چې سلایډ صحیح شوه یا پریزنټیشن دا ډاکومنټ نشي یاله ایکسل والا ته ډاکومنټ نشي یاله په خبرو چې پوی نشئ پېښتنه وکړئ خو که پېښتنه ونه کړه او پوی نه وای بیا مو پېښتنه دې نه وکړه او حال دې نه کړه بیا کیسه لږه غوي نه ده هو د رانږدې کېدو بټن دا د نږدې کولو بټن دی ښه دې ته زوم بټن یایي دغه هم دې ته ریډ موډ یایي چې مونږ لوستلو موډ ته یایي هو لکه مثلا یو کتاب دې سره د ډاکومنټ کې ته دغه شیون نه غواړې دا شیون بیا ریډ موډ ته یې وړوه اوس ریډینګ کړای شي صحیح شوه دې ته پرنټ موډ یایي موږ چې کوم ځای کې لګیا یو دا پرنټ موډ دی هر وخت یې موږ خواښې موډ چې وي پرنټ موډ صحیح شوه او دې ته ویب موډ یایي ویب موډ دا معنی چې هیڅ یو سرحد ونه لري د پوڼې بیخي اوږده وي څومره لیکل چې کې داسې نه دی چې پوڼې ختمه شوه لکه ویب سایټ پوڼې چې موږ ورکځېږو انټرنیټ کې چې کله چې سرچ کړو څومره چې لوند درڅې داسې نه دی چې پوڼې ختمه شوه صحیح شوه دې سره تاسې کور نشته هر وخت پرنټ موډ دی بله موضوع دا دی چې یوه بټن دو اټو هایټ ریبن دا ریبن دی خپله هایټ شي ریبن کوم ځای دی لکه دغه کلیک کا هایډ نشو هایډ منه پټېدل کله کله یوه چا په ورډ نه دا رقم ته کمال شوی وي چې به وکړئ دغه ځای کې دا کیپشن بټن یې خو سره بټن دو دا کلیک کا دغه آپشن لګېدلی وي دا ځای کې یل د شو ټیبز ریبن به پیدا شي که نه ریبن به نه وي ټیبز به خالي وي
هوم ټیبس، انزرټ ټیب، ډیزاین ټیب. اوس چې داسې کې کلیک وکړو ریبن شته نشته. بیا چې کلیک کو شو ټیبس اینڈ کمانډ، ټیبس اینڈ ریبن. صحیح شوه؟ موضوعاتو نه پوه شوی په دې نه که نه شوی پوه؟ دغه موضوعات په ویډیو کې ریکارډ شول، دا به د سره زده کوئ. په دې کې چې مهم دي هغه چې دي ټیبز، چې ته باید حتما د نوم زده کوې چې دا ټیب یې لګي. صحیح شوه؟ او کمانډ، ګروپ، سکرول بار، داسې به نه وي چې دغه شای داسې جخ کا شای به نه وي دی. صحیح شوه؟ دا سکرول بار دی. او بل چې دی سټیټس بار. دا څلور نومونه خو فرض دي. صحیح شوه؟ چې شی سکرول بار دې ته یې وینئ؟ که نه وینئ تاسې؟ خو تاسې نه وینئ، دا به زه لږ درته زوم کړم. دا وینئ؟ دې ته سکرول بار یې موضوع پوه شوئ؟ او بل سټیټس بار دی. سټیټس بار د معلوماتو څخه دو. تاسې پوښتنه ونه کړه چې دا کومه دو؟ سټیټس بار. دغه ساحه چې وین دا سټیټس بار دی. صحیح شوه؟ په دې کې موږ یو چې کومه ژبه ته لګیا یې فعلا پښتو نه. ټول څو لغات لیکلي دي؟ 11. په کوم پیج کې یې؟ په حواله کې. ټول څو پیجونه دي؟ دا معلومات موږ درکوي. موضوع پوه شوئ؟ ټول 2000 پیجونه دي. په ته په حواله په 5مه پاڼې کې او ډېرو بخښئ بلې سیو. سیو ډېر مهم ټکی دی. خو سیو از، ثبتول، محفوظول، کېښودل. تو یې ولیکنه ولیکله، شعر دې ولیکلو، مقاله دې ولیکله، مکتوب دې ولیکلو، یو ډیزاین دې په وورډ کې وکړو، تو دا ټیبونه ټول زده کړل دلته په کورس کې. صحیح شوه؟ خو لیار دې نه ورکړه چیپ وکړم چې دلته خو دغه کلیک کې بیا خو کلوز کېږي. دا به سیو کوو. د سیو شارټکټ دی کنټرول ایس، او د سیو اس شارټکټ دی F12 په وورډ کې. صحیح شوه؟ سیو او سیو اس څه توپیر لري دا خبره زده کړئ. خو دې ته مثلا مونږ یوه لیکنه وکړه، غوږ شئ، دغه لیکنه مو وکړه. خو دا لیکنه مو وکړه، دا اوس سیو کوم، کنټرول ایس ووایم، هغه کېږي، او فایل مینو ته لوډ شم، دې ته مینو یایي، د ټیپ نه یایي. خو او سیو کلیک کم، دغه کېږي. صحیح شوه؟ خو سیو اس څه معنا لري؟ سیو اس دا معنا لري اوس که تاسې فکر وي موږ ته دغه آپشن نه راغلو چې په کوم ځای کې یې سیو کوې که نه، خالي سیو شو. ویلې چې دغه فایل مخکې د مخپاڼې په نوم سیو شوی و. فکر مو په هماغه ځای کې په هماغه موقعیت په هماغه نوم سیو شو، ځکه سیو د خالي وویلو. که بیخي سیو شوی نه وي که بیخي سیو شوی نه وي لکه دا، بیا چې مونږ کله سیو کنټرول ایس وویو مونږ ته واک روکړو که نه کمپیوټر، چېرته سیو کوې؟ ډیسکټاپ نه. څه نوم ورکوې؟ مثلا ABC او اوکې کوم. موضوع پوه شوئ؟ اوس دغه موږ ران کړې، مثلا دا هم ران کړو. اوس بیرته سیو کنټرول ایس ویم، ولې واک نه روکوي؟ ځکه دا سیو دی. موږ یو چې نه دغه پخوانی فایل چې د ABC په نوم سیو دی دا په خپل ځای، خو یو بل فایل چې دا سور کالر ولري دا په خپل ځای. بیا به مونږ چې وایو سیو از، چې واک وکړه چې کوم ځای کې کېږه دی او په څه نوم یې کېږه دی. کلیک کا ډیسکټاپ، دا د ABC1. موضوع پوه شوی؟ اوس لږ موضوع پوه شوی؟ دا د سیو از او سیو ترمنځ توپیر و. یعنې دا معنا چې کله تاسو ته یو څیږ یو فایل درکړي، ښه یو کتاب درکړي، یو ډاکومنټ درکړي، یوه لیکنه درکړي، دې ته وایي چې په دې کې مو ته تېروتنې اصلاح کړه. تو تېروتنې اصلاح کړې او کنټرول ایس دې وولو، تو پخوانی فایل منځه یوړو، نوی فایل دې سیو کړو. تو چې کله تېروتنې اصلاح کړې بیا F12 یعنې سیو از ووایه چې پخوانی هغه خراب فایل ته پاتې شي
او تو چې کوم اصلاحات کې راوستلې دي هغه فاعلاتو ته موجود شي. موجود پوه شوئ که نه شوئ پوه؟ خو سیو وزن پوه شوئ که نه؟ او شارټکټ به زده کوئ کنټرول ایس دا د سیو شارټکټ دی او د سیو اس شارټکټ چیرې دی؟ F12 دا د فنکشن بټنو کې د کیبورډ کې سار کې کوم چې F1 نه تر F12 پر دی په دې کې د 12 یو چې دا د سیو اس دا فقط په ورډ کې په نورو کې بیا د سیو اس شارټکټ شفت کنټرول ایس دی. صحیح شو؟ په نورو پروګرامو کې ځنو کې الټ کنټرول ایس دی. خو بلابل خبره دي خو په ورډ کې چې موږ سیو اس وایو نو F12 وایو. صحیح شو؟ یوازې F12 یعنی بل بټن پلس نه. بل موضوع چې موږ لپاره مهمه ده هغه سلیکشن انتخابول. سلیکشن څه معنا؟ انتخابول. خو څه رقم ته انتخابول علاقه؟ زه لیکم افغانستان او دې ته رنګ ورکوم سور. ښه سور رنګ. ولې نه شو سور رنګ؟ سلیکټ بس هم دومره. تاسو بیا چې سلیکشن ډېر ساده کور دی خو دا ساده نه دی. صحیح شوه؟ دا ډېر مغلق کور دی سلیکشن او په ډېرو طریقو نشي. صحیح شوه؟ دې ته انتخابول یایي. اوله خبره زده کوئ کنټرول A select all. دا نه خو پوهیږئ که نه؟ معنا چې معنا دا چې تاسې لیکلي دي دا لیکلي دي دا ځای نه انتخابوئ فقط ټول انتخابوئ کنټرول A باک سپیس. صحیح شوه؟ سلیکټ آل یعنی ټول انتخابول. دا څه رقم پیدا کوم هلکه؟ څه رقم پیدا کوم دا چې ډیلیټ مې کړل؟ ها؟ آفرین شه کنټرول زیډ. ښه بل by mouse ماوس پاینټر مو دا غشې ته خیال دا ماوس پاینټر نه دا رقم ته مونږ یو شای سلیکټ کوو مسوي ار ان ډي دا رقم ته خو صحیح شو by mouse pointer and left clicking. صحیح شو left کین کلیک به ونسو او دا به سلیکټ کو. صحیح شو دا موضوع خاصونه د تاسو بای ډیفالت هر چی په انتخابوي. بل by mouse pointer نه سره کوم تخلی چې کلیک نه وي سره mouse pointer نه سره کوم د انتخابوي شي داسې چې رشو داسې رشو کسه اوس کار ساده دی ویني غشت نه جوړ شو دغه ځکه چې کلیک وکم دغه لاین مکمل انتخابوي په وکلیک سره. صحیح شو کسه صحیح شو فکر هم دی. بل موضوع کنټرول. ښه یو سړی دی دغه ساحه انتخابوي رنګ ورکوي دغه ساحه انتخابوي که زه دغه ساحه انتخاب کم او رنګ ورکم سور غوږ شئ ښه دغه ساحه انتخاب کم بیا رنګ زه یم چې نه د څه چې مثلا زه لاس ځایونه په دې لیکنه کې انتخابوم دا په یوه ور دا کور وشي په یوه انتخاب سره. خو که چیرې زه دا ځای انتخاب کم او بیا دا ځای انتخابوم پوسې سلیکشن نه وځي که نه دې دپاره چې دا انتخاب کم
بیا کنټرول نسم ورسته اول انتخاب نه ورسته د خبره ریکارډ کې سره ثبت کړي خو اول نه د اول انتخاب نه ورسته کنټرول نسم بیا دا عادي نه راخو سلیکشن نه پیږي کنه نه څه ډول چې تو سلیکشن کوي هماغه رقم ته سلیکشن وکړي په یو ټیکس په یو پونی کې بلابل ځایونه انتخاب کا او په یو ځل کړای شي چې رنګ ورکې کړای شي بولډ کې کړای شي مثلا ارته چې توخه کوي موضوع پوه شوي کنه شوي پوه خو بل چې دی بای الټ د الټ په واسطه مقصد څه ته یې لیکنه کې دغه لیکنه دې وکړه ته غواړې چې دغه لیکنه دغه صحیح را مو موضوع ته غېږ ونیسئ خو دغه صحیح را توروي دغه ساحه شناوي دغه ساحه سراوي صحیح شوه نو دا به څه رقم ته کو دغه چې زه کلیک وکړم په کلیک سلیکشن څي که نه څي سار ته سلیکشن رسیږي فکر هم دی دې لپاره موږ اول چې نسو الټ به ونیسئ یعنی هولډ به کوئ او بیا به سلیکشن جاری کوئ او دا سور الټ دا شین بیروغ نه دی هلکانو داسې نه وي چې وایي چې بیروغ دی خو دا هغه زیړ صحیح شو زیړ خو بیروغه کې نشته که نه او دا رقم په موضوع پوه شوي اوسه دې ته یې بای الټ سلیکشن د الټ په واسطه سلیکشن چې ته د خپل سلیکټ لیمیټ کنټرول کې د نه ای خوا دې خوا نشتي مونږ چې دغه سلیکټ کوو کنټرول نه دی وینې دغه چې سلیکټ کوو کنټرول نه دی وینې دغه صحیح ته خو زه نه یم لوړ خو سلیکټ شو خو کله چې موږ خپل سلیکشن کنټرولوو د الټ په واسطه دومره څه دا ځکه دا ناراض انتخابوي انتخاب کا تور رنگ ورکا و بولٹ کا و لگی صحیح شو ڈن شو شیفٹ caps lock backspace space انټر لیکنه د پر دا بټن هم ضرور دي ټول ملګری په دې پیږي خو بیا هم ابتدا دا باید زده کو صحیح شو دغه بټن په کیبورډ کې دي شیفت په کیبورډ کې د کیپس لاک باک سپیس او سپیس او انټر بټن ډېر دي خو دا د لیکنه د پر ضرور دي صحیح شو دا موږ ته کیبورډ ده ښه چې دا کیبورډ ده دغه د شي شیفت کنه او دغه کیپس لاک صحیح شو باک سپیس دا باک سپیس ده خو د حرفونه یې کسئ او دغه سپیس ده فاصله او دغه انټر ده صحیح شو شیفت د چې د برابر کوریږي دغه څه ته آیا کله چې موږ په کمپیوټر کې انګلیسي لیکو نو مجبور یو چې د یوې جملې سار ته یا د یوه نوم سار ته غاټ توری ولیکو کله چې انګلیسي لیکو وړه حروف لیکي که نه نو د دې لپاره چې مثلا زه ولیکم افغانستان موږ باید هیڅ شي په چینی ولیکو په غاټو نه دوی خبرې دي که چیرې موږ انټر کلیک کو په اتوماتیک ډول د لومړي پیل شوي کلمې لومړی توری غټوي خو که چیرې ولیکم افغانستان او بیا ولیکم خوست بیا انټر کم خوست سره دی کور نه لري صحیح شوه موږ یو چې نه مونږ خو یو لغت نه لیکو خو جمله لیکو بلابل نومونه ګرځي بلابل غټ ټک ګرځي نو د غټو ټکیو د لیکلو دپاره مونږ چې نسو شیفت نسو
صحیح شو شفت نسو او لیکو افغانستان پاکستان صحیح شو انډیا صحیح شو موضوع پوه شوي کچېرې موږ ټول په غاټو حروفو لیکو ټول نو بیا موږ چې کیپس لاک آن کوو کیپس لاک دوه آپشن لري آن آف اوس یې موږ کیپس لاک آف دی ځکه چې وړه حروف لیکي موږ چې کله کیپس لاک آن کو کیپس لاک آن اے ایس ڈی فکر هم دی بیا اوس سره کوم ته لیکي بیا غاټ لیکي په موضوع پوه شوي کیپس لاک د دې لپاره استعمالیږي بل چې دی باکس سپیس باکس سپیس د چی لپاره استعمالیږي د لیکلو د ړنګولو لپاره غوږ شئ دا باکس سپیس دی ښه دا لیکلو ړنګولو لپاره موږ داسې چې سلیکټ کو دا باکس سپیس وایو ټول ړنګېږي صحیح شوه که چیرې موږ داسې لیکلي وي مثلا دا لیکلي دي څومره چې سلیکټ کو باکس سپیس وایو ټول ړنګېږي ای باکس سپیس په څنګ کې ډیلیټ بټن آدو چې دا کلیک کو او ډیلیټ وایو دا ړنګېږي خو دغسې نشي چې دغه په ډیلیټ مخ ته لوړ شو صحیح شوه په ډیلیټ بیا هغه مخکې هم چې لیکلي دي هغه ړنګېږي یعنې په باکس سپیس شاته سي وینې په ډیلیټ او اوس به چې ړنګ شي سی خو په باکس سپیس به چې ړنګ شي ایس دا موضوع نه پوه شوي نو موږ ډېر وخت د ړنګول لپاره ډیلیټ او باکس سپیس دواړه استعمالوو خو په هغه صورت کې چې موږ سلیکشن وکړو بیا دواړه یو رقم ته کور موضوع پوه شوي که نه شوی پوه بل چې دی هغه موږ سره سپیس ده سپیس لکه موږ داسې لیکو چې افغانستان اوس موږ ته سپیس ضرور ده چې یو بل چې ولیکو نو دغه اوږد بټن د سپیس ده صحیح شوه موضوع پوه شوی پوښتنې نشته